د سیالۍ یو داسې ډګر دی چې په هغه کې داسې بریدګر دي چې وسله یې د مرمیو او ټوپک پر ځای بیټ او بال دی. د کرکې پر ځای د ملتونو ترمنځ مینه خپروي، نړیوال یووالي او د ملتونو ترمنځ نږدېوالي ته زمینه مساعدوي. هغه لوبه چې افغانستان یې د نړۍ په اسمان کې لکه ستوری وځلاوه. افغانانو، پښتنو او پښتو ژبې ته یې نړیواله پیژندګلوي ورکړه او پښتو ژبه یې نړیوالو غوږونو ته ورسوله. او اوس هم سیریز الحمدلله ورنو ډېر خوشحاله. تاسې به په کرکټ کې بایللو او ګټلو ته پام وي، خو آیا خبر یاست چې دې لوبې افغانانو ته څه ورکړي دي؟ کرکټ د انګریزانو لوبه بلل کیږي چې له فوټبال وروسته په نړۍ کې دویمه مشهوره لوبه ده. دا لوبه په لومړی کې د ماشومانو لوبه وه چې د ونو له څانګو به یې بیټ او ویکټه جوړوله او له ګردۍ ډبرې څخه یې د توپ کار اخیسته. په لکړه او په دبي به یې دا ګردۍ ډبره د توپ په شان وهله. له 18مې پېړۍ راهیسې کرکټ وده وکړه. لومړنۍ نړیواله لوبه په 1844 زیږدیز کال د کاناډا او امریکا ترمنځ وشوه. نن کرکټ له 100 څخه په زیاتو هیوادونو کې رسمي دی چې میلیونونه مینوال لري. آیا خبر یاست چې دا لوبه افغانستان ته څنګه ورسېده؟ په افغانستان کې کرکټ ډېر پخوانی دی، دومره پخوانی چې په نړۍ کې له لومړۍ رسمي لوبې څخه وړاندې په افغانستان کې د کرکټ لوبه شوې ده. په 1809 زیږدیز کال هغه مهال چې دوست محمد خان د افغانستان امیر و او له انګریزانو سره یې نږدې سفارتي او ډیپلوماټیکي اړیکې درلودې، د افغان او انګلیس پوځیانو ترمنځ د کرکټ لوبه شوې ده. امیر دوست محمد خان له کرکټ سره ډېره مینه درلوده. په پلازمینه کابل کې له نورو شهزادګانو سره کرکټ کاوه. ویل کېږي چې د امیر حبیب الله خان پر وړاندې خراب بال نه اخلاقي کار او نه هم سمه پالیسي وه. په پښتنو کې له پخوا راهیسې د توپ ډنډې په نوم لوبه موجوده وه چې له کرکټ سره یو څه ورته والی لري. د پکتیا سیمې مشهور شاعر حکیم جان فریادي وایي دغه کرکټ لوبه چې د اوس کېږي دا هلته وه خو په دغه شکل نه وه. نه موږ به ویونکي تمبوسکی ورته وي، لکه داسې به مثال د خبرې یو درته ویلوړ و هغه به دا تمبوسکی د تړینکو دغه به په سوک وویلو، نور به وروره د ما هلته ویلوړ و تو به منډې کولې چې هر څوک منډې به دې وکړې که وبې وشتې که نه د ټاکو په منځو کې ټاک په منځ کې به که ووشتې نو سوی به وي کني تر هغې به دې دا کار کولو یا به کیچ کړې که نه که د وب دې ویلو نو دوی به چې کیچ کړو ته به سوی وي او که ته به ووشتې یا په دغو دوو رقم ته سونه وه. د افغانستان کرکټ فدراسیون په 1995 زیږدیز کال کې جوړ شو. په 2001 کې د آی سی سی غړی او 2018 زیږدیز کال کې کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې په دې سره یې افغانستان د نړۍ د پیاوړو کرکټ لوبډلو لکه هندوستان، استرالیا او انګلستان په قطار کې ودراوه. د هغه وروسته د نړیوالو جامونو فعال ګډونوال پاتې شو او ان 2024 کال شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلوبو ته هم ورسید. د افغانستان کرکټ له هرې بریا سره یو ملت ژوندی کیږي، راپورته کیږي او بیرغ یې په نړۍ کې رپیږي. د هرې مشهورې بریا وروسته د کرکټ مینوال په ګڼ تعداد کې لارو او سړکونو ته راوځي او د کرکټ بریا نمانځي. د پښتو ژبې مشهور شاعر پیر محمد کاروان وایي کرکټ افغان وطن ته په داسې وخت کې خوشحالي ورکړه چې هیواد مو د بارودو او جنگ په سره اور کې ولاړ و. افغان کرکټ افغان وطن ته د خوشحالۍ، بریو، له شور او ولولو د ډک ژوند کړکۍ ورپرانیسته. افغان کرکټ نړۍ ته افغانستان داسې مهال وروپېژانده چې لا د جنگ او باروتو په سره اور کې ولاړ و. افغان کرکټ نړۍ ته د افغانانو د استعدادونو له ژوند او له ژوند سره د مینې یو ژوندی او مجسم پیغام ورولېږداوه. افغان کرکټ د درست وطن او وطنوالو لپاره د الهام یوه سرچینه وګرځېده. پښتانه په کلیو کې د اولاد پیدایښت او واده مراسم د ټوپک په ډزو نمانځي. دوی ته د کرکټ ځینې لوی بریاوې هم د دې ډول مراسمو څخه کمې نه ښکاري او ځینې وختونه یې په ډزو بدرګه کوي.
که څه هم د ډزو دا رواج اوس کم شوی او کله کله دا خوشحالي په خفګان او غم هم بدله کړې ده. داسې ښکاري چې د کرکټ مینه د پښتنو په خټه کې ګډه شوې وي. په افغانستان سربیره د پاکستان ملي لوبډلې کې هم لوی شمېر پښتانه لوبغاړي لوبېدلي. ان د هندوستان متحده عربي اماراتو، سکاټلینډ، عمان او یو شمېر نورو لوبډلو کې هم پښتانه لوبغاړي لوبېږي. که کرکټ د پښتنو لوبغاړو له رنګ رنګین شوی، کرکټ لوبې هم افغانستان او پښتنو ته ډیر څه ورکړي دي. د کرکټ پیژندل شوی مبصر جعفرخان په خپله فیسبوک پاڼه خپله خاطره داسې لیکي: زه تیر کال له کورنۍ سره په سفر وم، په لاره کې لږ تم شو، یو رستورانټ ته ولاړو چې ډوډۍ وخورو. رستورانټ کې بنګالیان وو او په خبرو کې پوه شول چې زه د افغانستان یم. دریو بنګالیانو وار له واره راته وویل د راشد خان د افغانستان یې؟ ما ورته په افتخار وویل هو، د راشد خان افغانستان. نړیوالو لوبغالو او سټیجونو کې په پښتو ژبه د افغان لوبغاړو خبرې د لوبو پر مهال په لوبغالي کې پښتو موسیقي خپرېدنه هغه څه دي چې د کرکټ له برکته د نړۍ مختلفو برخو ته رسېږي. د ملي لوبډلې د لوبو پر مهال ملي بیرغ رپېږي، ملي سرود په نړیوالو میدانونو کې غږول کېږي. او افغاني لباس لرونکي مستانه نندارچیان د نړیوالو سترګو ته متفاوت افغانستان وړاندې کوي. تر دې سربیره ځینې کرکټ اصطلاحات هم پښتو شول چې د ژبې په غنا کې مهم رول لري، لکه لوبغالی، شپږیزه، څلوریزه، توپ نیونکی، توپ اچونکی، لوبڅار، لوبډل مشر، ډګر ساتونکی، ویکټ ساتونکی، ویشتنځای، پاڼې او نور. ان د دې اصطلاحاتو څخه ځینې نړیوالو لوبو کې هم د نړیوالو مشهورو مبصرینو له لوري کارول شوي. کرکټ په پښتنو دومره تاثیر کړی دی چې متلونه او اصطلاحاتو ته یې لاره کړې ده. مهمه ویکټه یې له لاسه ورکړه، مهم کیچ خطا کړ، باونډرۍ کې کیچ شو، پښتو لنډۍ ته یې هم لاره کړې. د زړه ویکټې مې کږې دي، ظالم جانان مې په فل ټاس ویشتلی یما. کټ لوبې او لوبغاړو ته د پښتو مشهورو سندرغاړو سندرې وویلې، ترانې وویل شوې، مشهورو شاعرانو ورته شعرونه ولیکل، پر کرکټ کتابونه او مقالې ولیکل شوې. هر کله چې له کومې مهمې لوبډلې سره لوبه کیږي، ټولنیزو رسنیو کې ګڼ مینوال د کرکټ په اړه د خپلو نظرونو لیکلي او انځوریزه بڼه شریکوي. خو له بده مرغه ځینې وختونه د بایللو په صورت کې د ځینو احساساتي کسانو لخوا کنځا هم کیږي او د دوی پر ټولو ښېګڼو باندې سترګې پټول کیږي. کرکټ د قومونو ترمنځ یووالی راوست. په یو موټر، ملي بس او دفتر کې به پښتون، تاجیک، هزاره او نور په کرکټ خبرې او تبصرې کوي. ځوانانو ته یې هیلې ورکړې. سوله ییزې سیالۍ رواج شوې، په ځوانانو کې سپورټ دود کړ او نشهیي توکو کارول ورسره کم شول. همدا لوبغاړي چې په کرکټ کې مشهور او مالدار شول، د وطن په خیر یې لاس پورې کړ، د بېوزلو لاسنیوی وکړ، روغتونونه او خیریه بنسټونه یې رامنځته کړل. کله چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبه وي، ځوانان، مشران او ښځې سره راټولیږي، په لوبه تبصرې کیږي. په کورونو کې د کرکټ لوبه د کور ټول غړي په ګډه ګوري. که برق نه وي، په راډیو کې هم اوري او یا یې هم د نیټ له لارې ننداره کوي. میرمنې د کور کارونه هم کوي او لوبه هم له راډیو اوري. مشرانې ښځې خپلو اتلانو ته دعاګانې کوي. له دې سره په کورنیو کې ښه فرهنګونه لکه میلمه پالنه او نور ښه دودونه لا قوي شول. د یو بل خبرې په مینه اوریدل کیږي. دا چې کشران تر مشرانو په لوبه ښه پوهیږي، نو مشران نظرونه او معلوماتو ته غوږ نیسي او د دوی نظرونه په سړه سینه اوري. ځینې وختونه د مهمو لوبو پر مهال د ښار په لوی څلورلارو او پارکونو کې لوی سکرینونه بسته کیږي چې ښاریان د لوبې جریان وویني. د دوی شاټونه، توپ اچونه، توپ نیونه او ویکټو اخیستنه په چیغو او چکچکو بدرګه کوي. د لوبې د ګټلو پر وخت خوشحالي کوي، اتڼونه کیږي. خو له بده مرغه چې کله کله د ځینو کسانو لخوا پکې هوایي ډزې هم وشي،
چې دا خوشحالي په غم ورسره واوړي او د خلکو د ویرې او ترهې لامل شي. کرکټ د افغاني غالیو، زعفرانو، وچو او تازه میوو، افغاني خوړو، لباسونو او اتڼونو سره نړۍ ته د افغانستان ښکلی او په زړه پورې تصویر وړاندې کړ. افغانستان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب ترسره کیدونکو نړیوالو سیالیو کې ډیر ځله داسې جامونه یا کاپونه ډیزاین کړي چې د هیواد کلتوري او ملي شتمنۍ ترجماني کوي او د دې ترڅنګ میلمنو لوبغاړو ته د افغانستان مهم داخلي تولیدات لکه غالۍ، زعفران، زڼغوزي او نور افغاني توکي ډالۍ کړي دي. افغان کرکټ نورو برخو کې بوختو اشخاصو ته هم پیغام ورکوي. که د وطن نور خلک د علم، حکمت، هنر، ټکنالوژي او په نورو ډګرونو کې خپل استعدادونه وروزي، په مینه، په شور، په ولولو او عاشقانه ریاضت قوي ارادې روانې وساتي، دوی به هم په خپلو برخو کې تر دنګو بریو ورسیږي.